هغه موسی علیه السلام د رب دیدار ته روان وکړو نه به یو ډېر مالدار سړی و بیا یې ورته وویل چې موسی چیرې وي چې د الله دیدار ته سمې چې ښه چې هنر صاحب مو ته یوه پوښتنه نه ونه وکړې څه پوښتنه وایي چې دا پوښتنه راته ونه وکړه چې مو ته خو الله ډېر څه روکړي چې لږ کې یې کام کړو صحیح ده یو بل و دومره غریب و دومره غریب چې په وجود یې کپړې نه وی په شګه شی ځان پټ کړی و موسی علیه السلام پته کوي چې تېره وي الله دیدار ته وی چې پوښتنه مې نه ونه وکړه چې چېرې الله مو باندې وخت راولي زه خو داسې غریبات مې د کپړې ما نه کړی صحیح ده په واپسي باندې رب ورته چې موسی چا پوښتنه درنه کړې پلې یا الله دوی کسونه وی چې مالدار ته داسې ووایه چې مو ناشکري ده شریکي که نه خپله هر شی کمیږي ناشکري سره بې برکت تېر شي وایي چې بل ته ووایه چې په دغه حالت ته صبر وکړي صبر روزي ده ستړي دی الله په فیصله باندې الله په قضا باندې په هغه وخت راشي دا چې واپس راغی اول د مالدار سره میلاو شو خپلو شانار و موسی مو په باره شراب څه درته وویل تو په باره شراب دا وویل چې ناشکري ده شریکي به ورشونه هغه ته خبره ده مناسبه نه ورغله چې څرنګه ناشکري هغه انار په مځکه وویشته چې په مځکه لګېده هغه دانې ونه لوړلې هغه دانې نه هیرې الله پاک ورته جوړې کړې چې څرنګه د الله ناشکري وکړو د هغه انار د دانې نه الله هیرې ورته جوړې کړې و بل چې هغه شګې شی پټو څرنګه یا الله موسی مو په باره شراب الله وایي چې صبر پکا په دا صبر وکړو په دا وایي چې په دا روزي سره په دا روزي شه چې په شګې شی پټي ناشکري یې وکړه کني هوا پر راغله شګه